یو هندي استاد دی چې دی په د هند کې یو ولایت وروسته پاتې ولایت د بهار په نامه دلته چې دی د بدماشانو ځینې تروریستي پیښې کېږي کله کله چاودنې کېږي کله کله ورکې اختطافونه هم کېږي دی په دغسې یو ولایت کې درس ورکوي او ډېر کم فیس باندې درس ورکوي او دی د یوټیوب چینل چې دی دا ډېر غټ چینل دی لکه تقریبا 18 که 26 میلیونه خلک چې دی فالو کوي دی یو ورځ یو عجیبه خبره وکړه دی ویل که دی وایي چې زه شاګردانو سره ډېر زیات جدي یم هغه شاګردان چې درس نه راځي یا کارخانګي نه کوي نو سمې دربوم او څه رقم دربوم لایو دربول کوم لایو داسې چې د دغه درسي سیستم چې دی دا لایو سټریمینګ دی یوټیوب باندې روان وي خلک ورته ناز وي نو دی هغه سم کې شاګردان چې دی چا چې څوک چې په ټایم نه وي راغلی یا چې د کارخانګي نه کړي هماغه لایو سټریمینګ کې چې دی دربوي ځکه خلک پوهېږي چې دا کس چې دی خپل کار ته متعهد دی ژمن دی نو دغه وهلې چې دی دا هغه دی لکه بد نه ورباندې لګېږي دی وایي چې که یو شاګرد سم ته نه راځي ناکام شو مسؤلیت د شاګرد خپله دی خو که چېرته یو شاګرد سم ته راځي او ناکام شو نو په دغه وخت کې مسؤلیت چا دی مسؤلیت د استاد دی چې هغه پړی په چاته ورګرځي استاد ته ورګرځي دی یو بله خبره هم کوي دی لکه په خپل هغه کې ژوند کې د حتی یو ځلې ملیټري کورس ته تللی و لکه ملیټري کورس هم کړی دی دی وایي کله کله چې زه لایو سټریمینګ کې وسلې تشریح کوم نو ځینو چارواکو لخوا نظامي چارواکو لخوا راته زنګ وهل چې دا کار مه کوه ځکه دا یو قسم شاګردان چې دي یا د وسلو په باره کې کیدای شي انفلوئنس شي او هغوی ته مخه کړي خو دی وایي چې زه ما بیکګراونډ دا دی چې ملیټري ته تللی ما والته مې کار کړی وسلې مې پېژندلې دي نو کله کله رانه هغه خبره هغه طرف ته لاړ شي نظامي خوا ته لاړ شي دی د انفلوئنسینګ خبرې کوي دی وایي چې زه په پوهنتون کې د اقتصاد د استادانو څخه یو څه چې شی شوی وم یو څه انفلوئنس شوی ځکه دوی به چې پوهنتون ته راتلل ښکلې نکتایي به یې اچولې وه ښکلې جامې به یې اغوستې وې پاک بوټان به وي یا ښکلی بیک به و نو ما هم ویل چې کاشکې بس چې دا رقم ژوند مې ته جوړ کړی وای داسې نکتایي مې درلودلی داسې جامې مې اغوستلی نو دغه ځینې کسان چې دي لکه استادان چې دي یا منیجران چې دي یا په ښار کې ترافیک چې دی یا ډاکټران چې دي دا د ډېرو خلکو لپاره نمونه سمپل وي نمونه وي او دوی باید کوشش وکړي چې د خلکو هغه کوم ایمیج یا تصویر چې د خلکو په باره کې لري د هغه تصویر مطابق ځانونه چې شي کې عیار کړي ځکه کیدای شي د یو ډاکټر څخه یو څوک متاثره شي د یو استاد څخه څوک انفلوئنس شي د یو ټرافیک څخه څوک انفلوئنس شي د یو نرس څخه څوک انفلوئنس شي او دغه انفلوئنس کېدل چې دي کیدای شي د هغه کس د ژوند د بدلیدو سبب شي نو سړی باید متوجه اوسېږي چې زه څوک یم او څومره خلک چې دي لکه غواړي چې ما نه چې څه شي لکه انسپایر شي یا غواړي چې ما تر تاثیر لاندې راشي دا پېښېږي دا ما په خپل ژوند کې هم تجربه کړې دي زه چې انګلیسي استاد وم نو ما به لیدل ما به چې کله کوم ډول بیک له ځان سره ګرځوه یا څه رقم به مې تلفظ کوه یا څه رقم به مې ټیچینګ کوه نو ما ځینو شاګردانو به هماغه ډول اکټونه کول یا هماغه ډول به یې چې دی ځانونه عیارول نو دغه شي ته باید ډېر زیات متوجه اوسېږو چې ځینې وخت چې دی مونږ لیډرشپ پوزیشن ته راغلي یو څوک مو فالو کوي یعنې هغه وخت کې مونږ ژوند چې دی یوازې مونږ خپل ژوند نه دی مونږ د نورو خلکو لپاره هم ژوند کوو او د نورو خلکو لپاره هم نمونه وو نو چې نمونه وو باید ښه نمونه واوسېږو نه خرابه نمونه